کامیابیږي هېڅکله هم دغه وینې شهادتونه زندانونه دغه لارې دا تکالیف دا مشکلات دا زموږ د استاد سره مبارزو مخه نشي ډب کولی اله العالمین دې کاکړ صاحب ته جنتونه ورکړي الله دې بازماندګانو ته ټول افغانانو ته ټولو پښتنو ته اجر او صبر ورکړي او اله العالمین دې موږ او تاسو ته هغه کم حقه حقوق چې اله العالمین راکړي دي اله العالمین دغه جوړښت کړی دا لوی افغانستان زموږ په نوم کړی ده پروردګار عالم راته راکړی ده نو هېڅ چا ته په هېڅ صورت باندې موږ دا د ورکولو تابع نه لرو او نه یې ورکوو پروردګار تاسو ټول ته اجر درکړي وصلی الله تعالی وسلم علی محمد یا لربر 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 ملګري دې همدلته یې زموږ رمضان ته سکول کې وینا په لنډې خبرې جمیل وکړه تاسو بسم الله الرحمن الرحيم لږ دې خوا ته دغه پر دې کونج باندې کښېنه بس متاسفانه کله چې نن د جانخیلو نه اسلام آباد ته د اوږدې مبارزې له اوږده ترلق وروسته کوم مارش کېږي حرکت کېږي د پنجابي پوځ هغوی باندې هم ډز کېږي او ګڼ شمېر مجاهدین وژل کېږي که موږ په ازاد افغانستان کې دغه څو ورځې لا د یو خوا ناپال له څلوېښتو کالو راهیسې روانې دي اما دغه څو ورځې کېږي ځینو اور بل ته د هر فرد نه د زړه نه یې وینې څاڅي یعنې په ټول نرم بر وطن باندې یو ډېر تیاره خوره ده یو ډېر بد د وینو سیلاب راغوښتی ده که یې خوا ته